هغه سړی چې آه او اوه او جذب تا شیطانی عمل وایي یا ورپورې خاندي، هغه د قرآن کریم د ابراهیم علیه السلام حال وګوري نو چې دې ته شیطانی عمل ویل کېږي، معاذ الله د ابراهیم علیه السلام په حال کې د څه ګمان دی؟ د اوه اوه چغې خو هغه موهلي دي، د اوف آوازونه خو رحمت عالم هم په سجده کې کړي دي، د فنا فی الله په مقام کې رحمت عالم د مکی غرونو ته منډې وهلې دي. حدیث د بخاری شریف کې راځي چې وحی به نازلېده ترتعد بوادره، بوادر د اوږو دا پټه ده د نبی علیه السلام دا به داسې شړقېده. یو حدیث کې جام راځي دا دواړه جامې به شړقېدې، په سخته یخنۍ کې به په مخ باندې خولې را ماتې شوې. بیبي عایشه فرمایي کل جمانې تا به چې ورته کتل تا به وی وړي وړي ملغلرې را روانې دي، دا اوښکې به دا خوله به په دې رخسار داسې ښکارېده. استعداد غټو د نبوت منصبو محبب د ټول نور او د انوارو داسې پریوتل او په بل باندې پریوتل دا به نه صادر شوي، استعداد غیر غټ. دا حال مونږ منو که نه؟ مونږ خو روغ جوړ ناستو په مونږ خو رانغله دی که نه؟ خو یو سالک باندې چې راشي خو ګورې زه د هغه چا باره کې خبره کوم چې چا باندې دا حال غیر اختیاري راځي. ګورې د دې اختیار نه وي دا حال پې راشي، دا وصف دی. او که د ښه اختیار یو دی قصدن لګیا دی ټوپونه وایي، زه د هغې ډېر سخت مخالف یم. دا مسجد دی، دا د آداب و احترام و تقاضا لري. یو سړی په اختیار کې دی ولې ټوپونه وایي؟ تا نه خو الله تعالی تپوس کوي، ته به څه جواب ورکوې چې تا جومات کې منډه ولې وواله؟ په دې جومات کې دا چغې ولې والې دي؟ جواب به دې صحیح چې ما دا ولې دا کار کړی دی. او که ته غیر اختیاري ویلی شي چې یا الله خو تا را باندې راوستي نو ما خو اختیار نه و که نه؟ ته چې په مانځه باندې ولاړې او په مانځه کې دا شی کې داسې خوځېږه، دا مونځ به دې وشي؟ کېږي دا مونځ؟ او د ګوزڼوالي که چېرته په مانځه ولاړ یو دا شی کوي، مونځ کېږي که نه کېږي؟ ولې کېږي؟ خو اختیاري نشته که نه، کنټرول کې نه دی که نه. که ته غیر اختیاري دا چغه دا حال پتا راځي نو ته مرفوع القلم بیا در سره مؤاخذه الله تعالی نه کوي بلکې په دې اجر در کوي. او که ته په اختیار کې په اختیار دې دا منډې شروع کړي او ټوپونه دې شروع کړي نو ایذا د مسلم حرامه ده، مسلمان ته تکلیف ورکول. که ته په خپل اختیار یو په بل ور پرېوتې هغه دې خوږ کړی، ته ګناهګار یې، په مسجد کې دې حرام کار کړی، ولې دې بل خوږ کړه؟ مسلمان دې خوا کې ناست دې تکلیف کړ، مجلس رونق دې ټول ګډ وډ کړ. نو دا موږ د هغه چا باره کې وایو چې د چا غیر اختیاري دا حال راځي، قصدن نه چې قصدن ټوپونه وهي. امام غزالی رحمت الله علیه د داود علیه السلام حالات ذکر کوي. داود علیه السلام ته الله تعالی حسن صوت ورکړی و، ډیر بهترین आवाज ورکړی و. ته څنګه आवाज و؟ دا هوا کې به چې څومره مرغانو د داود علیه السلام د زبور د تلاوت سره باغیم ور سره په ذکر باندې شروع شو. دا غرونو کې چې څومره کاڼي او بوټي و دي بوټو به ور سره تسبیحات ویل. سخرنا الجبال معه، مونږ دا غرونه مسخر کړي و د داود علیه السلام سره، مونږ مرغان مسخر کړي و سبحنا چې هغوی به ور سره ذکرونه کول او دومره عجیب اثر ورکوي و. ابن کثیر په البدایه والنهایه کې نقلی چې ان الانهار لتقف لسماع صوته، چې ده به کله د زبور شریف تلاوت کو او دا اوبه به په لښتو کې روانې وي نو دا اوبه به په هغه ځای باندې شټاپ شو وبدرېدې، اوبه به نه تلې تر څو چې موږ د داود علیه السلام د زبور تلاوت وورو، اوبه به ولاړې وي ورته. داود علیه السلام زبور شریف تلاوت کوي او په دې تلاوت کې لیوان د ځنګلونو به ورته راجمع شو، دا هوا مرغان به په هوا باندې په جذب رالل، انسانان به دې مجلس کې په جذب شو. داسې حال به تواری شه
امام غزالی رحمه الله روایت ذکر کوي ربما تحمل من مجلسه 400 جنازه. دسه ورځ بمراله چې د داوود علیه السلام د زبور د تلاوت د یو مجلس نه به 400 د مړو جنازې روانې شوې. چې سړی مړ کېږي دا به څه حال وي په دې باندې؟ دې خو لا مرګ ته نه دي رسېدلي. 400 جنازې به د مړو تېنه مجلس نه پورته شوې. یو خادم براغه په دبه لاس کې خو دی به مستغرقو په ذکر کې په تلاوت کې د زبور شریف آیتونه ټول ذکر او تسبیحات او احکامات نو نو لاس به پکې خود تاسو سه برو ګوري دا سوال دی د بچو قتل 400 مړي بشي او 300 مړي بشي دا به جذب شي مرغان بمړ پراتو لیوان بمړ پراتو دا سه حال به په مجلس باندې راغی. زما معززو اصلی بنیادی خبردارا چې د کم زینه نور تقسیمیږي، کم مجلس کې نور ویشل کیږي، کم مشایخ په سینه کې چې نور او فیض ده هغه لا موتا پیدا کړیم نه دي او نه دا مشایخ دربارون ته تلیو وګرځيږي تلاش وکي هغه چا په لاس کې لاس ور کوي چې څوک فیض ویشي لګیا ده نور ویشي او داغه په توجه باندې دې زړګي ته هغه فیض حاصل کړي کم فیض چې په عالم د ارواح کې ستا په روح باندې باران کې ورېدلو اوس دلته به په سبب حاصل هلته به سبب تا ته رسېدلو. دنیا دارو سبب دی او داغه په محبت کې فنا راولي او داغه نه بعد فنا فی الرسول ته ورسېږي او داغه فنا نه بعد الله تعالی تاسو ته فنا فی الله مقام بیا درکړي. او دا درې واړه فناګانی حالات لري دغه شانتا د فنا چې پاغي کې بعضی داسې حالات دوی نه به صادریږي چې پاغي باندې به تلیکلي مکوا او مې میزان شریعت کې تلا چې دا کار دې څنګه کړي او دا دې څنګه کړي دي. یو سړی به وي هغه به پر رسول الله مبارک عاشق وي او په دې عشق کې به فنا ته رسېدلی وي بس دا دغه کمال دی. داغه کارونه به بیا تل ته نه راخلي پسې اوري غزري تلم چې دا ښه کار کړي که بد کار دی کړي هغه دا کار د عشق نه کړی دی هغه الله تعالی ته محبوب دی الله ته ګران دی. اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه 22 غاښه شو جانان نجار د چا 22 غاښونه د محبوب په محبت د ځان نه استلی او کنه استلی جواب راکړی راته شیرا پاسیږي د حسنین محبت کې په چاکوانو ځان وਹੀ کنه وਹੀ فرق څه شی دی د بدی بیانو او داغه صفاتونه کو ولی ویس قرنی رحمت الله علیه رښتینی فانی او په محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم